غزل ده چې دا د کابل او پېښور رشته، دا د کابل او پېښور رشته، تل بوي دا د لر او بر رشته، او ځمکه بټال پشان اطلاع راتلا، ځمکه بټال پشان اطلاع راتلا، ورسره نه وه که د غر رشته، ځمکه بټال پشان اطلاع راتلا، ورسره نه وه که د غر رشته، او مونږ سادهګانو د تعلق په ځای، مونږ سادهګانو د تعلق په ځای غوره ګڼلې ده اکثر رشته، مونږ سادهګانو د تعلق په ځای غوره ګڼلې ده اکثر رشته، او زنځیره ته هم کړې تنها عالم، زنځیره ته هم کړې تنها عالم، تا سره هم نشته د ور رشته، زنځیره ته هم کړې تنها عالم، تا سره هم نشته د ور رشته، او پښتون تر خپل وسه تر خپل کوشش، پښتون تر خپل وسه تر خپل کوشش د لور خور نه کوي بهر رشته، پښتون تر خپل وسه تر خپل کوشش د لور خور نه کوي بهر رشته، او په جوړېدلو ولې وخت تخلي، په جوړېدلو ولې وخت تخلي، دا چې ختمیږي دومره زر رشته، او له ډېره وخته را روانه ده، له ډېره وخته را روانه ده، دا د دیدن او مازدیګر رشته، دا د دیدن او مازدیګر رشته، او شعیبه ستا د امن کور سره، شعیبه ستا د امن کور سره، دا جوړه شوي اوس د شر رشته. وړاندې کومه وسوسې دي، اندېښنې دي، راپسې دي، وسوسې دي، معتاد صاحب وسوسې دي، اندېښنې دي، راپسې دي، تنهایي ده، تورې شپې دي راپسې دي، ستا یادونه راته ستوري ستوري کېږي، ستا یادونه راته ستوري ستوري کېږي، ستا د چم لارې کوڅې دي مننې فقیر صاحب، ستا یادونه راته ستوري ستوري کېږي، ستا د چم لارې کوڅې دي راپسې دي، او چې رڼا شي احساس صاحب، چې رڼا شي نو یو بل ته به نږدې شو، چې رڼا شي نو یو بل ته به نږدې شو، په ذهنونو کې تېرېږي راپسې دي. ډېره مننه. او فقیر صاحب ډېر په خیال خیال قدم اخلم او روان یم، ډېر په خیال خیال قدم اخلم او روان یم، د فکرونو فاصلې دي راپسې دي، او دا شعر رضوان رضا صاحب ته خصوصي ډالۍ ده چې خپل حق غواړم غدار یم یا مې وژني، خپل حق غواړم غدار یم یا مې وژني، نامعلومې فرښتې دي راپسې دي، چې خپل حق غواړم غدار یم یا مې وژني، نامعلومې فرښتې دي راپسې دي، او فطرت صاحب که ورکېږو که مړه کېږو نه یو کېږو، که ورکېږو که مړه کېږو نه یو کېږو، خدای خبر د چا خیرېږي راپسې دي، خدای خبر د چا خیرېږي راپسې دي، مونږ خو امن غواړو ژوند غواړو صاحبه، مونږ خو امن غواړو ژوند غواړو صاحبه، دا خو ستاسو ارادې دي راپسې دي. ډېر ښه. او اخري شعر دا شعیب صاحب ته دې ډالۍ وي چې د دې خلکو د نیتونو نه ویریږم،
د دې خلکو د نیتونو نه ویریږم سمندره راپسې دي ډېر سمندر سے بالا ده ته نو بیا غدا کوټه سنوي وسه د ماته سترګه ولا چې امام سره و پکې معلوم نه چې را تاسو ټول او ودر ته به دوات مې